عبدالله پاکستان ته خپله غلامي ثابته کړه. عبدالله تازه د افغانستان د سرحدونو یعنی پولو په باره کې څه ویلي دي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. عبدالله په خپل نوي ټویټ کې د چمن پرزي پوله یعنی رسمي سرحد یې ګڼلی دی. پخوانی اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله په یوه ټویټ کې د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان څخه مننه کړې ده چې د ده پر وینا یې په قندهار کې د چمن سرحد بیرته خلاص کړ، چې په دې سخت حالت کې افغانستان د نوموړي د دې کار مننه او قدرداني کوي. د عبدالله یا ټویټ په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼ شمېر افغانانو لخوا ریشخند شو او پر هغې توندې نیوکې وکړې، ځکه چې نوموړي په ټویټ کې د چمن د کرښې پر ځای د چمن سرحد لیکلی دی، چې دا د دې معنا ورکوي چې چمن له پاکستان سره د افغانستان سرحد دی نه یوه کرښه. په ټولنیزو رسنیو کې په عبدالله توندې نیوکې کیږي او لیکل کیږي چې هغه ملي ګټو او د افغانستان خاورې ته وفادار نه دی او که اوس وس یې ورسي نو له پاکستان سره به د ډیورن کرښه هم په رسمیت سره وپیژني. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو کسانو دا هم لیکلی دي چې عبدالله په ټاکنو کې تر ناکامېدو وروسته غواړي د پاکستاني او ایراني چارواکو ته ځان نږدې کړي او د دې کار لپاره نوموړی هر ډول چارې ترسره کوي، حتی د ملي ارزښتونو پایمالولو ته هم چمتو دی، خو چې د پاکستاني او ایراني چارواکو باور لاسته راوړي. د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي توګه د فیسبوک کاروونکي لیکي چې عبدالله لومړنی هغه کس شو چې د افغانستان جغرافیایي په هکله یې تر ټولو بې مورده او بې بنسټه څرګندونې وکړې او د یوې فرضي کرښې په اړه یې داسې دریځ ښکاره کړ چې ګڼې دا ښکاره په رسمیت وپېژندل شي او اوس د پاکستان او افغانستان ګډه پوله یادېږي. عبدالله وروسته له دې چې د ټاکنو پایلې ونه منلې او د ماضي حکومت د ولسمشر په حیث د لوړې مراسم ترسره کړل، د افغانانو له توندو نیوکو سره مخ شوی دی او په ټولنیزو رسنیو کې ډیر وخت ګرمه موضوع د عبدالله او د هغه د ټول شموله حکومت ملاتړي وي چې خلک یې په اړه ډول څرګندونې کوي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو درسره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.